دا د محرم میاشت شروع شوې ده د اسلامی کال لومبه میاشت ده. زمونږ ډیر خلک خصوصا د نوجوانان تعلیم یافته طبقه جنوري او فروری پیژني، خو محرم او صفر او ربیع الاول نه پیژني، اسلامی میاشت خپل نه پیژني. مونږ د خپل اسلام نه د اسلامی اقدارو نه خبر یو. د نورو قومونو نه، عیسایانو نه، یهودیانو نه، هندوانو نه، د هغوی زمونږ ورته متاثره یو ډېر. نو د هغوی تهذیب او د هغوی هغه طور طریقې په مونږ باندې غالبې شوي دي. نو هغه څیزونه خو مونږ له راځي، خو خپل د اسلام نه نیو خبر. دا د مسلمان او د مسلمان نوجوان لپاره یو غټ لمحه فکریه ده. نن زموږ ماشومانو ته په سکول کې محرم صفر دا ورته پړاویږي، دا ورته ښایي. جنوري فروری ورته نه ښایي، هغه ورته یاده ده. ماشوم چې پیدا کېږي نو جنوري فروری ورته یاد دی. او اسلامي میاشت دی دا ورته ښایي، دا د سبق کیسه وي. یعنې پکار دا وه چې دا مونږ د مور په غېږه کې زده کړی و، او جنوري فروری بیا په سکول کې یادولې چې د هغې نه مونږ ناشنا وي. نه هغه مونږ د خپل اسلام نه ناشنا یو، او د نورو هغه مونږ ته یاد دي. نو دا زمونږ د محرم میاشت د اسلامي تاریخ د اسلامي کال لومبۍ میاشت ده. بیا په دې کې ورځ د عاشورا، د دې میاشتې 10مه ورځ. علما وایي چې د عاشورې ته عاشورا ولې وایي؟ نو وایي عاشورا د عشرې نه دی، او عشره 10 ته وایي. نو دا د دې میاشتې 10مه ورځ ده، ځکه ورته عاشورا وایي. بعضې علما وایي په دې کې 10 داسې اهم واقعات شوي دي، ځکه ورته خلک عاشورا وایي. هغه 10 واقعاتو کې یو خدا ده چې د ځمکه اسمانونه، لوح کرسی، لوح قلم، دا دریابونه، دا غرونه، دا کائنات، دا الله پاک د عاشورې په ورځ باندې پیدا کړي. یو خو پکې دا دنیا جوړه شوې ده، غرض دا دی. دویمه واقعه پکې د آدم علیه السلام د پیدایش. حضرت آدم علیه السلام او حوا به الله پاک د عاشورې په ورځ باندې پیدا کړي، او دوی چې جنت ته داخل شوي نو دام د عاشورې ورځ وه. او بیا چې کله آدم علیه السلام دنیا ته راکوشو او الله توبه قبوله کړه، نو دغه هم د عاشورې ورځ وه. هغه پسې بیا وروستو حضرت نوح علیه السلام راغلی دی. حضرت نوح علیه السلام په قوم باندې الله عذاب راوست، یو طوفان راغی، سیلاب راغی. نو د نوح علیه السلام کشتۍ چې کله په جودي غر باندې ودرېده، نو دام د عاشورې ورځ وه. هغه عذاب الله ختم کړ او مسلمانانو له الله نجات ورکړ، نو دا د عاشورې ورځ وه. دغه رنګې د ابراهیم علیه السلام پیدایش دا د عاشورې پر ورځ باندې شوی. موسی علیه السلام او ابراهیم علیه السلام چې کله نمرود اور ته وغورځاو،
نو چې کله په هغه اور ګل ګلزار شو او هغه په آسان شو او دغه ورځ چې ونه دام د عاشورې ورځ د نار نمرود نه ولا الله نجات ورک نو دا د عاشورې ورځ حضرت موسی علیه السلام چې کله ځان سره بنی اسرائیل واغشتل او د فرعون نه او تختیدل او دریای نیل باندې پوری وتل الله نجات ولا ورک نو دغه نجات ورځ دام د عاشورې ورځ فرعون الله پاک هلاک او موسی علیه السلام او بنی اسرائیل له الله نجات ورک دا د عاشورې ورځ ایوب علیه السلام یو پیغمبر تیر شوی دی الله په امتحان راوستي بیمار کړي او سه بیماری په بدن لګېدلې و نو ایوب علیه السلام له چې کله الله صحت ورک او جوړ شو نو دغه ورځ هم د عاشورې ورځ و د داوود علیه السلام توبه الله چې دی نو د عاشورې پر ورځ قبول کړی و حضرت سلیمان علیه السلام له چې الله بادشاهي ورکړه هغه د الله نه بادشاهي غوښته و خدای داسې بادشاهي را لراکي چې په مخ د ځمکه د بل چالنی ورکړي نو داغه بادشاهي هغه په انسانانو و پیریانو باندې و په دې دریابونو باندې و په هوا په مارغانو باندې و داسې بادشاهي ولا الله ورکړي و هواګانې داغه مسخر وي نو سليمان عليه السلام له چې کله د بادشاهي ورکول نو دا د عاشورې ورځ یونس علیه السلام یو پیغمبر تیر شوی دی قوم نافرمان او هغه روان چې د الله د عذاب فیصله وش نو هغه دریاب کې مئی خېټه کې واغش سلوي خورځي تقریبا د مئی په خېټه کې چې کله مئی د دریاب غاړې ته ورغورځو او دغه قید خانې نه وته الله نجات ورک نو دام د عاشورې ورځ عیسی علیه السلام یهود بور پسې لګېدلی وجه نو الله ته اسمان ته وخېجو نجات ولا ورک دا غوینه خلاص نو دام د عاشورې ورځ او اخره کې قیامت چې راځي دا دنیا خدای پاک پیدا کړم د عاشورې پر ورځ ده او قیامت چې راځي نو دا بم د عاشورې ورځ یو به د جمعې ورځ او بل به د عاشورې ورځ نو د عاشورې پر ورځ به قیامت هم راځي دا واقعات اهم واقعات په دنیا کې شوي دي دا د عاشورې پر ورځ باندې شوي دا سبا له ورځ چې دا کومه دا محرم د میاشتې لسمه ورځ نن نهمه ده او سبا لسمه ده نو دا ټول واقعات مخکې شوي دي دا د عاشورې پر ورځ شوي اوس مونږ دا نه پیژنو مونږ دا پیژنو زمونږ ذهن ته یو خبره راغورځېدلې ده چې اهل بیت په کربلا کې شهیدان شوي نو د عاشوره جوړېدا دې سره تړلې ده حالان کې دغسې نه ده دا خو وروستو راغلي دا واقعات وګوره د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه وروستو کربلا واقعه شوې ده او دا واقعات دا مخکې شوي دنیا چې آباده شوې ده د عیسی علیه السلام زمانې پورې دا ټول واقعات دا د عاشورې په ورځ باندې شوي دي نو د ورځې نه چې الله کوم فضیلت ورکړی دی نو دی د هغې واقعاتو د وجې نه ورکړی دی زمونږ دا خیال دی جوړېدا د دې حسنینو او د اهل بیتو شهادت شوی دی نو مونږ ځکه چې دی نو دا ورځ د عاشورې ده او دا خلک عاشورې دا روژه نیسي او یا دا ورځ پیژني بلکل دغسې نه ده دا وروستو دا قیصه راغلې ده عاشورې په ورځ باندې دغه واقعه راغلې ده د کربلا واقعه چې راغلې ده نه هغه هم په دې ورځ باندې راغلې ده
امام حسین رضی الله تعالی عنہ او داغه اهل بیت داغه د کور خاوندان داغه مرګري هغه دوا یا کسان تقریبا دا په کربلا کې شهیدان شيو نو دا په ډیر وس باندې شيو. خو ما خو تاسو ته مخکې وی چې مونږه دا تاریخ داسې مسخ شوی دی چې حقیقت یو سوي او زمونږ ذهن کې بل څه خبره راچول شي. مونږ بل اس نه پیژنو، د عاشورې ورځ تاریخ اړو مونږ پیژنو نه، مونږ صرف کربلا پیژنو ځکه کربلا زمونږ د ذهن ته راچولې ده چې دا واقعه شوې ده. یقیني او ډیره دردناکه واقعه وه چې په خولې یې وینام ګرانه ده او اورېدلې په غوږونو باندې ډیر ګران دي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اهل بیت داغه ډیر محبوب نوسی کړوسی هغه په دغه ورځ باندې شهیدان شوي. دا ډیره د غم واقعه ده، خو که حقیقت ته وکتې شي نو د دې نه نورې ډیرې د غم واقعاګانې. تاسو وګورئ د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهادت دا یو ډیره دردناکه واقعه ده. اوس هغه مونږ ته نه ده معلومه، هېڅوک د حضرت عثمان د شهادت نه دی خبر. زه یو غریب سړی یا امام حسین رضی الله تعالی عنہ د هغه مرګري بېڅوکه فوج او لښکر ورسره نو، په یو میدان کې راګیر شو، مقابله راله او شهیدان شو. خو کمزوري اس ورسره نو، بې لاسو بې خپو. نو چې یو سړی بې لاسو بې خپو وي هغه مړ شي نو په هغې باندې خلک دومره نه خفه کېږي چې تا سره طاقت هم وي، مټې دې هم وي، فوجونه او لښکر هم در سره وي او بیا هم ته ډېر په مظلومیت باندې شهید شي، نو دې باندې سړی ډېر زیات خفه کېږي. اوس حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه امیر المؤمنین دی، بادشاه دی. باغیان رالل مدینې منورې ته، د هغه د کور نه ګیره واچوله. په مدینه منوره کې هېڅوک مسجد نبوي ته مانځله نه شو راتلی، جومات کې مونځ نه کېده، څوک د خپلو کورونو نه نه شو راوتی. خلکو حضرت عثمان ته وی چې دې خلکو سره مقابله کول پکار دي. هغه ورته وی زه د پیغمبر علیه السلام په ښار کې د هغه په کلي کې وینه نشم تویولی، دا زمانه نه برداشت کېږي، نه زه وینه نشم تویولی په دې ښار کې. نو مقابله نه کوله، حالانکه طاقت ورسره و، باغیان به څومره خلک وو، لږ کسان به وو، هغه سره فوجونه او طاقت او حکومت ورسره هر څه ورسره کولی شو، لیکن هغه دا نه غوښتل. خپل شهادت یې ورک، په کور کې ناز، باغیان په کور وروړېدل. زما په کور چې څوک راوړي زه ډېر کمزور یم، خو زما په کور په دیوال چې څوک راوړي زه به ورله سر مات کړم. او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په کور باندې باغیان وروړېدل او هغه شهید کړ، لیکن هغه وی هیڅ خون وینه چې توی نشي زما په پیغمبر علیه السلام په وطن کې چې وینه توی نشي، خیر دې زما وینه دې توی شي. د هغه وینه توی شو او قرآن ته ناستو، د قرآن د پاسه فسيكفيكهم الله دغه آیات لسته په دې باندې د حضرت عثمان وینه توی شوې ده. خو هغه په مدینه منوره کې د خلکو د مسلمانانو وینه توی نه کړه. اوس د هغه مرګ هغه ډیر د افسوس دی او د خفګان دی، هغې نه څوک خبر هم نه دي، نه په هغې باندې چا ویر وکړه، نه پې چا جړه وکړه. او امام حسین رضی الله تعالی عنہ د هغه مرګري یقیني ډیره دردناکه واقعه ده. زمونږ اهل بیت چې دي نو هغه ډیر محترم دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه چا تپوس وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا د اهل بیتو کې تا ته خوښ څوک دي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل حسن والحسین، حسن او حسین دا زما چې دی نو ډیر زیات خوښ دي. او پیغمبر علیه السلام به فرمایل وی دا زما د بدن ټوټې دي. پیغمبر علیه السلام به فرمایل وی دا زما دوه ګلونه دي. پیغمبر علیه السلام ته چې به کلم حسنین رالل، ماشومانو نو غیږ کې به یې ونیول او ښکلول به یې، داسې بویول به یې، د هغوی د بدن نه ورته داسې خشته خوشبویي به راتله او ښکلول به یې، ښکلولو به ورله مزه ورکوله، خوند به یې ورکوه. پیغمبر علیه السلام ډېر زیات خوښ.
اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی هغه فرمایي وي زما یو ځل پیغمبر علیه السلام سره حاجت او دروازې لورلم دروازه مې وټکوله وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روت وی صادرې د ځانه تو کړیو وی ما سره خپل خبرې وکړي نو وی بیا مې ورته وی یا رسول الله تاسو سره سدي په دې صادر کې د پټ سنی ولي نو وی پیغمبر علیه السلام دا صادر داسې کولوک نو ترخونو کې حسنین یو طرف ته حسن او بل طرف ته حسین دونه خو خوزان سره به بس دقه سي ګرځول دازه چې ناس تیم په منبر باندې یو صحابي فرمای وی پیغمبر علیه السلام مونږ ته بیان کو په منبر باندې ناست وی دا حسنین داسې واړو دوه ماشومان داسې را روانو دا ماشومان را غورځيږي ډیر واړو نو پیغمبر علیه السلام زر د منبر نه ورکوش او ورمنډه کړي دوه ځان سره راواغشتل په منبر ځان سره یو په یو په باندې کې نو بل په بلخ په باندې او وی به مونږ ته بیان کو دا نه په ګرانو په امام حسن او امام حسین دا یقیني خبره ده چې حسنین په پیغمبر علیه السلام ګرانو اهل بیت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دردېدل دي داغي پیشنګوئی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته داوی د شهادت مخ کې حضرت جبرائیل ور کړی و چې دی به شهید کیږي دا واقعي یقیني او دردناک واقعه ده خو عاشوري سره تعلق نشته چې عاشوري ته د فضیلت حاصل دي نو دا د کربلا د واقع نه حاصل دي دا څه نه ده د کربلا د عاشوري خپل مقام دی هغه کې چې دینو دا واقعات شوي دا ما چې کوم لس واقعات بیان کړل مخکې دا لس واقعات دا مخکې شوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زمانه دا دنیا الله پاک پیدا کړم د عاشوري پر ورځ ده او قیامت په مرضی د عاشوري پر ورځ باندې دا الله دی له خاص فضیلت ورکړي دی د کربلا د وجې نه دی ورکړي چې دا خبره زموږ ذهن ته راشي